أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيوا كسارو چې تاسو ایمان راوړئ یعنی ای مؤمنینو انفقوا مما رزقناکم تاسو سره کوئ زکات نور صدقې واجبي او نفلي کوئ من قبل ان یأتی یوم مخکې تر دې نه چې راشي یوه ورځ لا بیع فیه چې هلته به اخیستل خرڅول نه وي پکې ولا خلة او نه به هلته څه دوستي وي چې د دوستۍ په برکت باندې د خدای د عذاب نه ځان خلاص کړي ولا شفاعت او نه به شفاعت وي مسلمان ته خو دوستي هم ګټه ورکوي مسلمان ته خو شفاعت هم ګټه ورکوي دستي د کافرانو خبر چې ذکر کېږي یعنې دا لارې بیا په کافر باندې دي والکافرون هم الظالمون کافران لوی ظالمان دي په خپل ځان باندې بیا چې په خپل ځان باندې کړي دي نو دې بل چا نه دي ګیله نه کوي بیا په آخرت کې یو شی دې ته په لاس نه ورځي الله لا اله الا هو الله تعالی چې ده نشته هیڅوک لایق د عبادت مګر همدی ده الحي القیوم تل ژوندی ده نه مرګ سابق لري نه لاحق لري ګورې دا موږ تاسو ټول عدم سابق هم لرو اول نه وو او لاحق مرګ هم راپسې بیا به نه یو الله تعالی اوشتا ویبه په هغه باندې نه ابتدا شته د دې پاره نه انتها شته د دې پاره همیش ژوندی ده مرګ په هغه باندې نه راځي او القیوم قائم ده کامل تدبیر والا ده ټول نظام چلوونکی دی ده دا چې څومره دنیا د دغه ټولې دنیا نظام چې دی چلوي نو په ده کې د ذرې په انداز غفلت هم نه راځي دا موږ تاسو باندې چې خوب راځي دا د خوب اوله مقدمه زړه یا بیدار وي په خبر سړی پوهېږي خو سترګې درندې شي دا داسې وتمېږي دغه سینه ویلی کېږي او چې زړه مې ونیسي په هېڅ بیا نه خبر دغه نه ویلی کېږي الله تعالی ته نه پریښاني دا د خوب مقدمه راځي ولې د سکند په انداز که د نظام نه غفلت راغی د اسمان په هوا دا کاغه څومره کم وزنه شی ده چې خوشې کې ولې نه درېږي ګوره څومره درندوالی لري خو چې خوشی کې په هوا نه درېږي دستي هغه د مرکز طرف ته منډې وړي دا اوه اسمانه د هر اسمان غټوالی د مځکې نه تر اسمانه پورې د 500 کلولیار ده هر یو اسمان غټوالی دومره ده چا نیولی په چا په قدرت ولاړ ده مټې ستنې موږ لیدلي دي د الله تعالی په خپل قدرت باندې دا تم کړی ده نو که د سکند په انداز باندې غفلت په الله تعالی کې راشي العیاذ بالله د اسمانونو به دستي رالوېږي لا تأخذه سنة پریخانی نه نیسي ولا نوم نه خوب له ما فی السماوات و ما فی الارض دغه الله لره د هغه شیان چې په اسمانو کې دي او هغه شیان چې په مځکه کې دي من ذا الذي یشفع عنده څوک دی چې شفاعت وکړي د خدای پاک په حضور د قیامت په ورځ د یو چا په باب کې نشي کړی الا باذنه مګر د الله تعالی په اجازه حتی انبیاو ته چې د الله اجازه نه شفاعت نشي کړی هیڅ چاته چې د الله تعالی اجازه نه راغلی شفاعت نشي کړی یعلم ما بین ایدیهم وما خلفهم الله عالم ده په هغه زندګي د دوی چې راتلونکې ده او هغه چې شاته پاتې کېدونکې ده په قیامت هم علم لري په دنیا هم علم لري ولا یحیطون بشیء من علمه احاطه نشي کولی په یو شي د معلوماتو د خدای پاک الا بما شاء مګر په هغه څه چې د الله ورته خوښه وه وما یعلم جنود ربک الا هو د خدای پاک دومره مخلوقات دي چې په یو باندې علم ما سوى د الله نه بل څوک نه لري چې الله چاته څومره علم ورکړی یو عمره خو لري نور د الله د ورکړې نه بغیر په یوه دانې باندې د چا علم نشته وسع کرسیه السماوات والارض پراخه د کرسي د الله تعالی د اسمانو او د مځکې نه دا وسره مځکې او اسمانونه کرسي ته دومره دي وسره مځکې او اسمانونه کرسي ته دومره دي لکه ډال دا د جنګ ډال خو موږ تاسې نه درتلی خو دا ښځې چې دریا وایي دا خو به لیدلي نو تقریبا لکه په دغ کې چې 7 اټانې واچوې دا وسره اسمان او کرسۍ ته دومره کم دي لکه
په یو روایت کې خو راغلي لکه په بیابان داسې په مفازا په دښته کې چې واچوي، یو روایت ده چې په ډال کې چې یو اووه دانې اټانې واچوي. بیا دا کرسي سره له دغه اووه اسمانو عرش عظیم ته بیا دومره کم دي، عرش عظیم بیا دومره لوی ده چې دغه ورسره اسمانونه او کرسي په عرش عظیم په نسبت باندې بیا دومره دي لکه په ډال کې چې اووه اټانې پرتې وي. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما، نه ستړی کوي الله تعالی ساتنه د دغه اسمانو د مځکې، وهو العلي العظیم، دی عالي او عظیم ذات. وسع کرسیه، کرسي د الله. ابو تاسې په اصطلاح خو کرسي هغه ځای د ناستي ته ویل کېږي چې په اندازه د جالس وي. دا سړی چې پکې ځایېږي دومره ځای وي کرسي چې د په اندازه باندې وي. الله تعالی ته مکان نشته، الله تعالی ته جسم نشته، جسمانی صفات نشته، نو د کرسي نسبت څنګه الله تعالی ته کېږي؟ و اضافت د کرسي الله ته دا داسې ده لکه اضافت بیتي الله ته. ګورې دا مجسمه غریبانان غرق دي، خدای دې هدایت دې موږ سره ورته وکړي. الله ته وجود ثابت دی چې په ناسته په کرسۍ پښې راځړولې دي، داسې انسان په شکل وجود ورته ثابت دی. البته کرسۍ ورته ویل چې هغه انسان پکې ځایېږي، یو انسان پکې ځایېږي، د انسان د ناستې په مقدار باندې وي. کرسۍ دومره لویه ده چې دا اووه سره اسمانونه، اووه سره مځکې هغه ته لکه اووه اټانې په یو دښته کې چې پرتې وي. بیا بیت الله څومره ده؟ خلاص په لاسه کې انداز تقریبا کوټه ده. چې دته جسم وای، دته حقیقي معنا باندې کرسۍ وای، هغه کرسۍ چې دایب کې ځایېږي د اووه سره اسمان او مځکه هغې کرسۍ د دومره کنکي دي، بیا په دا کنکۍ کوټه کې ځایېږي الله تعالی. خو معلومیږي دا چې اضافت که د بیتي د الله ته، که اضافت د کرسۍ د الله ته، که اضافت د عرش د الله ته، که اضافت د روح د الله ته چې د عیسی علیه السلام روح اضافت ته شوی، که اضافت د ناقې د الله ته چې د صالح علیه السلام دی وکړي، دا ټول د تشریف او د تعظیم لپاره دي. د الله تعالی مختلف قسم تجلیات دي. د تصوف په اصطلاح په عرش عظیم یو خاص تجلیات دي چې هغه په بل ځای باندې نشته. د یو تجلیاتو د وجې نه نسبت ورته شوی د الرحمن علی العرش استوا. په کرسي د ده خاص تجلیات دي چې هغه بیا په بل ځای باندې نشته. وسع کرسیه، د کرسي اضافت ورته شوی ده. په بیت الله یې داسې خاص تجلیات دي چې هغه بیا په بل ځای کې نشته، د هغې بیتي اضافت ورته شوی ده. نور د آیت کرسي په فضایلو کې چې دا موږ تاسې اکثره خلکو یاد ده، خو فضایلو نه بیا وي اکثره ناخبره. یو حدیث مبارک کې راځي چې د هر لمانځه شاته چې څوک آیت کرسي مبارکه ویایي، د ده او د جنت په مابین کې حائل صرف مرګ ده، چې څنګه مړ شو دستي باغچه د جنت ورته شروع کېږي. او حقیقت د توحید د الله په ذاتو په صفاتو باندې ایمان ده که نه. دوم روایت کې راځي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نه پوښتنه کوي چې په قرآن کې کوم آیت اعظم آیات ده. حضرت ابی ورته آیت الکرسی، حضرت پیغمبر علیه السلام د خوشحالۍ نه داسې په داسینه کې وایي لیهنئک العلم، مبارک ته شه داسې علم چې الله تا ته درکړی. د ټولو آیتو د قرآن عظیم شان سردار آیت الکرسی ده. بل حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د سرسایې خرماوې خجورې چې جمع وي په هغه باندې حضرت پیغمبر علیه السلام محافظ دی مقرر کړی و. د شپې ګورې غل راغی، په خجورو په خرماو لګیا شو، غلا کوي. ده ویني هغه زارۍ ورته شروع کړی چې پرېمږده عیالدار یم، مسکین یم، محتاج یم، بیا نه راځه. ادر مې مه وروره پیغمبر علیه السلام ته، پرېږده زړه یې پوخ کړي. سهار پیغمبر علیه السلام مجلس ته چې ورغی، پیغمبر علیه السلام ورته غله دې بېګا څه ویلې؟ ده دا قصه ورته وکړه. نبي علیه السلام ورته ویل بیا هم راځي. ده ویلي ما ایمان و چې رسول الله غلط نه وي، نو سبا ته بیا ورته ښه تېر شوم، بیا راغی. چې بیا راغی، بیا یې په خرماو بنا وکړه، بیا مې ویني.
بیا یې ډېرې زارۍ او شکایتونه راته وکړه زړه مې وخوږېدو بیا مې پرېښی نبي علیه صلات وسلام یې ویلې ویګا دې غله څه ویلې ما دا خبره ورته وکړه وایي بیا راځي په درېیمه شپه مې چې وینیو نو ما ورته ویل اداره دې ذاتي نه پرېږدم اورې دې ویلې بیا نه راځم بیا دې ویلې بیا نه راځم اداره دې خامخا وروړم دوی ویلې اداره مې پرېږدې زه به یو څو کلمې در وښیم تا ته به ډېره ګټه در ورسوي چې کله مې ماخوستن ویده کېدې دا آیت الکرسي ویایه نو د تا د دپاره به د الله د طرف نه محافظ مقرر شي تر سهاره به شیطان تا ته نشي درنږدې کېدی خوښ سهار چې پیغمبر علیه السلام ته راغی بیا ده ورته ویلې داسې داسې راته ویلې نبي علیه السلام ویلې صدقه وهو کذوب دا خبرې رښتیا کړې چې آیت کرسي څوک ویایي په ایمان او اعتقاد یې ویایي داسې نه لکه د هغوی د غفلت ویل په خبره هم نه وي چې څه ویایو په اعتماد هم نه وي چې رښتیا یې په الله اعتماد وي د الله دغه صفات ذکر کې شیطان بیا نشي ورنږدې کېدی بیا ورته ته خبرې د درې شپې د چا سره د تا جنګ و هغه ورته نه وایي دا شیطان اوس آیت الکرسي ویل ذریعه د حفاظت من الشیطان ګرځي چې ماخوستن سړی ویده کېږي ویې خدای پاک هغه کور د شیطان د ضررونو محفوظ کوي لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین نشته هیڅ زور په منلو د دین کې قد تبین الرشد من الغی په تحقیق سره ښکاره شوې د سم لار د ایمان د ګمراهۍ نه چې کفر ده حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله بل ځای کې خطاب کوي افانت تکره ناس حتی یکونوا مؤمنین آیا ته مجبوره کوي چې دوی مؤمنین شي ته په زور مسلمان کولی شي اکراه په دین کې نشته حق او باطل ښکاره دي دغه اوس دوه مطلبه دي یوه معنا دا ده مخکې ما درته ویلې ایمان کوم معتبر ده چې اختیاري وي که اضطراري اختیاري نو د زور په لارې ته مسلمان هم کې چې د خپل زړه نه ده د ایمان دغه ایمان نه د قبول الله ده یا باید دا معنا ده حق و باطل الله دواړه واضح بیان کړي دي خلک یې پوه کړي دي اوس نو په خپله خوښه چې کفر غوره کوي جهنم به ځای که په خپله خوښه باندې ایمان غوره کوي جنت به ځای زور نشته لا اکراه یا دا معنا اثر د زور نشته په ایمان کې اثر د زور په جوارحو کې ښکاره کېږي په ظاهري اندامو کې ښکاره کېږي دا په ایمان کې نه ښکاره کېږي یو څوک په زور کېنوی شي یو څوک په زور جګوی شي په یو چا په زور چې خوړی شي ځکه اعضاء ظاهري دا تاثر قبلوي د زور کې چلیږي اما ایمان د زړه شی ده ایمان دا د زړه شی ده ته چې هر څومره تور او توپک ووینې د زړه ته ننې ور داخلېدی شي ته پوهېږې چې اوس ایمان د زړه نه راوړ اثر د زور په زړه کې نه ښکاره کېږي ایمان د خوښې شی ده هر که په خپله خوښه ایمان راوړ ښه کنې چې هر څومره د مرګ ځای ته برابر کې ته په زور هغه اثر د زور د تا زړه ته نه ور داخلېږي چې دی په زړه کې په خوښه تا زور ورسره وکړې د په زړه کې شر حسد راشي او په خوښه باندې ایمان راوړي اوس نو څوک اعتراض کوي چې بیا د جهاد حکم ولې ده خو دا جهاد هغه د دغه دپاره چې سړی د کفر نه راوباسي ایمان ته دی ویل چې نه جهاد د ایمان دپاره نه ده جهاد د دفع د فساد دپاره ده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض پرون مو ویلي وو د دفع د فساد دپاره ده که جهاد دی کافر جګیږي مسلمان وژني د مسلمان مال وړي د مسلمان ښځو ناموس بې عزته کوي د یو فساد د مخنیوي دپاره ده د دغې وجې نه کافر به وي چې خو دغه فساد ماده نه وي کې دغه مرګ روا ده د کافرانو د کړکیو د کافرانو د ښځو د کافرانو د سپین ږیرو چې بالفعل په جنګ کې نه وي شریک مرګ روا ده کفر خوشته
ګورې کفر خو شته خو فساد نشته جهاد لپاره د پرې فساد ده چې فساد نشته د هغو خلکو دپاره مقاتله هم نشته نبی علیه الصلاة والسلام مجاهدین چې لیکل په هغو نصیحتو کې به یو دا ورته ګورې په کنکریو به کار نه لرئ په ښځو به کار نه لرئ او که عملي ښځه راووته فساد ته په جنګ کې شریکه شوه دوی قمندانه ده دوی مشاوره ده دوی ته مالونه ورکوي جنګېږي بیا فساد کې موجود شي دغې ښځې مرګ ځای ته راوشه سپین ږیری ده خو تجربهناک ده هغه سپین ږیری د سلو کلو ده د جنګ نه ده خو تدبیر د جنګ باندې پوهېږي دوی ته راهنمایي کوي بیرته فساد شو مرګ یې راوشه کنکای د په سب د کفارو کې راغی اگر که د مقاتلې نه ده خو چې دې په سب کې را روان ده تا په طرف باندې که غیشي نشي ویشته د هغو ته کومک ورکوي غیشي مرګ یې بیا روا کېږي نو وایي د جهاد هدف دفع د فساد ده ایمان نه ایمان خو پرون موږ درته ویلې چې جهاد وسیله ده د اشاعت دین لپاره اشاعت دین خو بیرته په علم کېږي بیا به ته دلایل ورته وایې فساد نه سړی وغورځېدو حتی یؤتو الجزیه ده چې جزیه قبوله کړه بیا مرګ روا ده ګوره خو فساد چې ختم شو خو جزیه ختم شو جنګ ورسره که دعوت ورکړي اسلام ته چې اسلام یې نه کړه قبول بیا دعوت ورکړه جزیه ته چې جزیه یې نه کړه قبوله بیا یې وژنه که جزیه یې قبوله کړه بیرته مرګ نشته ولې خو محاربت هغه فساد ماده ختمه شوه هغه فساد چې د مسلمان وژل دي هغه ختم شو جزیه قبوله کړه موږ په دغه ملک کې عیسایان نه اوسېږي هندوان نه اوسېږي سیکان نه اوسېږي ولې څوک نه وژني خو ذمه یې قبوله کړې ده چې اهل ذمه ورته یې جزیه یې قبوله کړې ده فساد ماده نشته اوس نو دغو ته دعوت شته علم د دې نه دلایل ورکړه دا مخکې د کراچۍ یو عالم راغلی و نورالله راشد دغو د کفارو د دعوت اسلام سلسله شروع کړې ده په سیند د علاقه کې په یو علاقه کې خو تقریبا 100 لکه هندوان اوسېږي دلایل او سلسله مې وایي شروع کړې ده تقریبا 1400 کسان اوس مسلمان شول هغه پنډتان یې د علماو د پنډت وي یا د دین راهنما وه دغه مسلمان شول خو چا دعوت نه ده ورکړی موږ په ملک کې پراته دي د ذمې خو دغه معنا ده ګورې په ذمه به هم د هر یو نه په خپل لاس قبله جزیه چې راوړي په لیار کې به هم تنګی چې اخر بېرته مسلمان شي اسلام ته رجوع وکړي دعوت لار خو شته خو زور نشته ګوره زور نشته نو لا اکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی حق او باطل دې سره ښکاره فمن یکفر بالطاغوت نو هر څوک چې کافر شي د عبادت د شیطان نه ویؤمن بالله او ایمان راوړي په الله تعالی باندې فقد استمسک بالعروة الوثقی په تحقیق سره دغه سړي ټینګه منګول ولګوله په هغه کړۍ محکمه پورې لا انفصام لها چې د هغه دپاره پرېکړه نشته چې څوک مسلمان شو ایمان یې راوړ په کړۍ پورې لاس ونیو چې هغه بیا شکېږي نه چې تر څو الله ته نه یې رسولی جنت ته د الله دیدار یې نه یې ورکړی سړی پرې پرېږدي والله سمیع علیم خدای پاک اورېدونکی او علیم ذات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الله دوست مددگار دی هغه کسانو چې ایمان راوړی یخرجهم باسي دغه مسلمانان من الظلمات د تیارو د کفر د ګمراهۍ نه الى النور نور د ایمان ته الله د مسلمان دوست ته مسلمان ته هدایت کوي د هلاکت ځای نه بچ کوي قسم قسم بیانونه مثالونه د پوهولو دپاره ورته بیانوي او والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت او څوک چې کافران دي د دوی دوستان بیا شیطانان دي یخرجونهم دغه شیطانان دغه کافران باسي د نور خلقي نه الى ظلمات تیارو ته هر انسان په فطرت پیدا کېږي قابل د ایمان پیدا کېږي هغه نور نه باسي د کفر په طرف باندې په ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه اولئک دغه د شیطان ملګري اصحاب النار چې تنان دي اور دي هم دوی به بیا په دا اور کې خالدون همیشه وي